هغو کسانو ته چې په کوویډ 19 باندې ناروغۍ اخته شوي او د سختې ناروغۍ له کبله روغتونونو ته وړل شوي اوس یې د رغېدا لپاره یو ډول درمل موندل شوي چې یو څه هیله بخونکي دي. د برتانیا د روغتیا ملي ادارې په دې څېړنه کې په کورونا ناروغۍ اخته 6,000 ناروغانو ونډه لرله، خو پایله یې دومره مثبته وه چې له بشپړېدو څو ورځې وړاندې نتیجه اعلان شوه. په څېړنه کې وموندل شول چې ډکسیمیتازون نومي درمل له هغو 8 ناروغانو یو ژغورلی شي چې د اکسیجن ورکولو په ماشین یا په وینټیلیټر ساه ورکول کیږي، او هغه ناروغان چې اکسیجن کاروي له هرو 25 یې د یو کس ژوند ژغورلی شي. که چیرې د وبا له پیل سره دا درمل کارول شوي وای نو ښایي په برتانیا کې یې له 4 تر 15,000 ناروغانو ژوند ژغورلی وای. کاترین میلیبنک چې د بکینګم شیر اوسیدونکې ده په کرونا اخته شوې وه او 12 ورځې په وینټیلیټر ساه ورکول کېده. کله چې میړه پر ټلیفون ومنله چې ډکسیمیتازون دې ورکړی شي نو د دې څېړنې برخه شوه. کله چې درته وویل شي چې مېرمن دې په داسې حالت کې ده چې هر څه پیښېدی شي او پوهیږئ چې داسې درمل شته چې ثابت شوي دي له پخوا په طبابت کې کارول کیږي او خلکو ته ورکول کیږي، کله چې پوه شئ چې یوه هیله پیدا شوي او داسې څه شته چې ښایي مرسته وکړي نو سم له لاسه ورته هرکلی وایي. د دې توکو له کارولو پرته موږ څېړونکي او هیڅوک داسې لاسته راوړنه نشي لرلی چې د دې وبایي ناروغۍ لپاره درملنه پیدا شي، ځکه خلک پرې اخته شوي او لا هم اخته کیږي. زه ترې ژوندی پاتې شوم خو له ټولو ډېره منندویه یم او ټول ژوند به ترې مننه کوم. ډکسیمیتازون له لسیزو په مارکیټ کې شته. دا درمل په پراخه کچه د بندونو د درد، سالنډۍ او نورو ناروغیو لپاره کارول کیږي. دا د کوویډ 19 باندې ناروغۍ په درملنه کې یو ریښتینی پرمختګ دی. ډکسیمیتازون ګولۍ او پیچکاري په درملتونونو کې په اسانه موندل کیږي. د برتانیا روغتیا ملي ادارې لپاره یې بیه شاوخوا $6 ده او په بیلابیلو هیوادونو کې ښایي ارزانه وي. دا درمل د دې وړتیا لري چې په نړیواله کچه د خلکو ژوند وژغوري. موږ ډیره هڅه کوو چې د هغو ناروغانو ژوند وژغورل شي چې په کوویډ ناروغۍ اخته دي. دا لومړي درمل نه دي چې ژوند ژغوري، بلکې همدا شیبه په نړۍ کې شته ورزانه دي. دا د ناروغانو لپاره یو ډیر ښه خبر دی. ډکسیمیتازون د وجود د خوندیتابه سیستم ته لارښوونه کوي چې کرونا ناروغۍ ته سخت غبرګون ونه ښایي. دا یې درملنه نه ده خو له سختو ناروغانو سره مرسته کوي چې په دې ناروغۍ برلاسي شي.